د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې څو ډیرو مهمو خبرونو ته. پوځ وايي هلمند کې طالبان او ملکیان د پوستې چور ته راغلي وو چې د برید ښکار شول. افغان پوځیان د هلمند په نهر سراج کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. خو مني چې و هوایي برید کې ملکیان هم په نښه شوي دي. د 215 میوند قلعه اردو قماندان سمی سعادت رسنیو ته ویلي دوی پر هغې اډې هوایي ګزار وکړ چې له سقوط وروسته طالبان د پوځي وسایلو د وړلو په خاطر ورغلي وه. نوموړي ویلي کیسه داسې وه چې زموږ یوه پوسته سقوط شوې وه، بیا طالبان او ځینې خلک ورسره راغلي وه چې ځینې شیان جوړ کړي. د وخت کې هوایي قوه راغله او اجرات یې ورباندې وکړل. دوی د نظامي اډې په داخل کې وو. نظامي اډې ته داخلېدل او نظامي اسرار او تجهیزات ځان سره وړل خو جرم دی. طالب سره همکاري هم جرم دی، ځکه موږ هوایي اجرات پرې وکړل. متاسف یم چې ملکي خلک خوښ شوي دي، خو دوی نه باید طالبانو سره زموږ پر ضد لاس یو کړي. میوند قلعه اردو د وژل شویو ټاپیانو ملکیانو شمېر نه دی مشخص کړی، خو ویلي دي چې د برید کې یې 20 طالبان وژلي او 8 نور یې ټاپیان کړي دي. د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال سیمې یو اوسیدونکي زلمي ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه. بیس خالي کېده، خلکو ور وځغستل او شیان یې ورڅخه راوړل. تیارې راغلې، بمبار یې وکړ. طالبان هم وو، ملکي کسان هم. ټاپیان یې ټول وړي وو ګرشک ته. موږ ګرشک ته د وینې ورکولو لپاره ورغلو. هلته ډېر بد حالت وه. طالبان ملکي مرګ ژوبله زیاته یادوي. په سویلي ولایتونو کې دوی ویاند قري یوسف احمدي په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د پیښه کې 13 ملکیان وژل شوي او 80 نور ټاپیان دي. اعلامیه کې راغلي د ملي اردو دا سقوط شوي قرارګاه د هرات کندهار په لویه لارې پراته وه چې د طالبانو په خبره د لوی لارې موټر چلونکي مسافر او د سیمې خلک له برید وړاندې لیدو ته ورغلي وه. چارواکو له خلکو غوښتي چې له پوځي ځایونو ځانونه لرې وساتي. د نهر سراج د پیښې په تړاو لا خپلواکه سرچینو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په هلمند، لغمان او شمېر نورو ولایتونو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې ښایي ځینې خلک له سقوط شویو پوستو پاتې شوي شیان وړي. غزني کې 80 سړې خونې جوړې شوي. بزګران وایي محصولات مو ښه بازار پیدا کړی. د غزني بزګران وایي په دې ولایت کې د سړو خونو په جوړېدو سره یې محصولاتو ښه بازار موندلی او ګټه وټه یې کړې ده. د غزني د دیک ولسوالۍ 38 کلن اوسیدونکی سید رحمان په خپله ولسوالۍ کې په کروندو بوخت دی. وایي د دوی په ولسوالۍ کې د کرنې ریاست له لوري د سړو خونو له جوړېدو سره د دوی محصولاتو او بیو کې ښه والی راغلی دی. د واعظ ولسوالۍ اوسیدونکی سید کرم بیا وایي تیر کال په دې ولسوالۍ کې کله چې سړې خونې جوړې شوې په وینا یې د نشه یي توکو کرکیله هم صفر شوه او خلکو خپلو حلالو کروندو ته مخه کړه. د غزني د کرنې او اوبو لګولو مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دا مهال د غزني ولایت په دیک، واعظ، اجرستان، نور، چغوري او چختو ولسوالیو کې تر اوسه پورې یا د ریاست 80 سړې خونې جوړې کړې دي. د دغه ریاست اړوند د محصولاتو امیر انجینر محمد زکي ازادي راډیو ته وویل موږ له خلکو سره د ښو اړیکو پر مټ پر هغو ولسوالیو کې چې تر ډیره دولت حاکمیت پرې نه لري سړې خونې جوړې کړي. نوموړی زیاتوي په روان کال کې د تازه میوو د ساتنې لپاره هم پلان جوړ کړی. په وینا یې د سروې ټیمونه یې په سروې بوخت دي. غزني د افغانستان له کرنیزو ولایتونو څخه دی چې ډیری وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. بل خوا عمران خان وایي پاکستان د افغانستان پر وړاندې د څو لسیزو پالیسي بدله کړې. په کابل کې د پاکستان سفارت په راستولي خبرپاڼه کې د ښاغلي عمران خان په قول ویلي د افغانستان هر حکومت چې د خلکو له لوري غوره شوی وي او له پاکستان سره معامله کولی شي، پاکستان باید په افغانستان کې د انحصار هڅه ونه کړي. عمران خان ویلي د پاکستان پخوانۍ پالیسي دا وکړه چې ویره وه چې که په افغانستان کې د هند نفوذ زیات شي بیا پاکستان په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق غوښتنه کوله، ځکه چې پاکستان نه غوښتل د دښمن افغانستان او هند ترمنځ چخڼې شي. نو دا د پخوانیو حکومتونو پالیسي وه. زما حکومت احساس کوي چې دا زړه پالیسي ده او نور نه چلیږي. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو. د پاکستان د سفارت په خبرپاڼه کې وړاندې راغلی پر پاکستان له اوږدې مودې راهیسې تور دی چې طالبانو د هغو مشرانو ته یې پناه ورکړې. په 1996 کال کې واک ته د هغو له رسولو سره مرسته وکړه او حتی د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځونو پر ضد په جګړه کې له هغوی سره مرسته وکړه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اتو لویو پروژو پر سر توافق رامنځته شو.
د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو تازه په هرات کې سره کتلي او پر مهمو دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې وکړه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اتو لویو پروژو پر سر توافق رامنځته کیږي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي، سوداګریزې، سیاسي، امنیتي او فرهنګي اړیکې پراخیږي. حنیف اتمر او رشید میردوف همدارس په دې لیدنه کې پر افغان سوله هم خبرې کړې دي او د ترکمنستان ژمنه یې کړې چې د بین الافغاني مذاکراتو قربتوب ته تیار دي. دوی همداراز د ټپي پروژو د ریل پټلۍ، برېښنا، د مرمر ډبرو پر صادراتو، سوداګرۍ، ترانزیت او د فرهنګي اړیکو په برخه کې د هوکړو پر رامنځته کېدو هم بحث کړی دی او بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د دواړو لورو ترمنځ په یادو برخو کې ځینې توافقات رامنځته کړل شي. افغان حکومت د امریکا د مالی مرستو هرکلی کړی دی. افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتو له لوري له افغانستان سره د 266 میلیونه ډالرو بشردوستانه مرستې هرکلی کړی دی. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې افغان دولت د امریکا د بشردوستانه مرستو او د غرض له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د همکاریو د دوام ستاینه کوي. سرچینه وایي متحده ایالاتو د غرض د سولې بهیر پر ګړندي کولو چې د چټک اوربند پر ټینګښت د روانې اوږدې جګړې پر پای ته رسولو هم ټینګار کړی دی چې دوی یې ستاینه کوي. او د ورزګان د کذاب جګړه اوسیدونکي وایي دولت د اضافي سرتیري واستوي ولي ډاډ ورکړ. د ورزګان سیمې چارواکي وایي د دې ولایت په کذاب ولسوالۍ کې 22 طالبان او 3 افغان سرتیري وژل شوي دي. د ورزګان ولی محمد عمر شهزاد د رسنیو ته ویلي چې افغان ځواکونه د دغه ولایت په کذاب او چورا ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولي دي. ښاغلي شهزاد زیاته کړه پر ګذاب ولسوالۍ تېره شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې د افغان ځواکونو د ځوابي برید پر مهال 25 طالبان وژل شوي او 20 نور یې ټاپیان دي. د یادې جګړې پر مهال د ملي اردو یو سرتیری او 2 پولیس وژل شوي او 15 نور افغان سرتیري ټاپیان شوي دي. نوموړی وایي د یادو بریدونو پر مهال 2 تنه طالبان وژل شوي او 3 تنه یې ټاپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي بیا ازادي راډیو ته په استولي لیکلي پیغام کې د افغان چارواکو د ادعا رد کړې دي. د ګذاب ولسوالۍ اوسیدونکي بیا اعتراض کړی ویلي دي که مرکزي اداره د دې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي ولسوالۍ سقوط کوي. د دغه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسیده د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وو او پر مرکزي او ولایتي ادارې نیوکه کوله چې ګذاب ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. دوی ویل چې افغان سرتیري د طالبانو له لوري محاصره دي خو دولت ورته تر زنې ناست دی او له ډلې 63 کلن حبیب الله ازادي راډیو ته ویل طالبانو ګذاب ولسوالۍ کې زیات شمېر پوستې سقوط کړي. اوس هم درنه جګړه روانه ده خو دولت تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. سرتیري وژل شوي. موږ له دولت غوښتنه کوو چې یا د ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه واستوي او ولسوالۍ د له سقوط وژغوري او یا د حال ته محاصره سرتیري وژغوري که نن اضافي ځواکونه ورونه رسیږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. لیدونکو دا و تر دې مهاله لنډ او مهم خبرونه چې مو واورېدل. تر بیا ښې چارې لویه ممل.